أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة رکوع نمبر 16 آیت نمبر 130 ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ودي آیت مبارکہ کې الله رب العزت د حضرت ابراهیم علیه السلام عظمت او فضیلت بیانوي. الله رب العزت ابراهیم علیه السلام ته په دنیا کې عظمت او فضیلت ورکړو، په آخرت کې ورکړو. والله رب العزت په دې آیت کې دا وضاحت کوي چې ابراهیم علیه السلام کوم دین ده، چې ملت ابراهیم ده، هغه نه چې اعراض وکړو، هغه نه چې مخ وړولو، بې رغبتي وکړه، دا داسې ده چې دی د بیوقوفانو غوندې کار وکړو. دا د عقلمندو خلکو کارونه نه دي چې ملت ابراهیم نه مخ وړئ. پوی خلک او خيار خلک، سنجیده خلک د ابراهیم علیه السلام دین پسند کوي، ملت ابراهیم باندې ایمان وروړي. حکم کمکل خلک دي، ضد او عناد والا خلک دي، یهود او نصارا مشرکین د ابراهیم علیه السلام دین نه مخړوي. هغه دا خبرې کوي چې نعوذ بالله د ابراهیم علیه السلام کوم دین ده، دا نه حق دین ده، د کې خیر نشته. دا خبره به کول نه الله رب العزت اوس د غورت کوي. ومن هغه څوک يرغبو سمخ اړوي عن ملت ابراهیم دین د ابراهیم علیه السلام نه، الا مگر من هغه خلق سفه نفسه څکمکل کړي دي خپل نفسونه. یعنی هغه خلق په ملت ابراهیم نه مخړوي چې هغه نفسونه، هغه دماغ، هغه ذهنونه کمکل وي، عقل ورکې نه وي، نو د ابراهیم علیه السلام دین نه بوړي. نه الله فرمایي ولقد یقینا اصطفیناه مو غوره کړه د ابراهیم علیه السلام دین په دنیا، په دنیا کې نه دینه پاته لاګي چې د ابراهیم علیه السلام دین باندې پته کېدل، ملت ابراهیم دین اسلام دین مطابق زندگی تیرول، الله یې چې دا مو غوره کړی دا د دنیا کې خیر ده، آخرت کې خیر ده. وانه ويقينا دا فی الاخرت په آخرت کې لمن الصالحین خامخا کامیاب خلقونه. یعنی چې ملت ابراهیم باندې زندگی تیرا کا، دین و اسلام باندې زندگی تیرا کا، دا کامیاب خلقونه دي، دنیا بھی جوړیږي، آخرت بھی جوړیږي. اذ قال له کله سویلو دویتا ربه رب دیدو اسلم همیشه تابعداري کوي. نه قالا دوی ویلو اسلمتو مو همیشه دی تو تابعداري کو لرب العالمین ادي دی پارا ته رب دی مخلوقات وي. نیکو خلقو به دا خبره کوله چې الله ابراهیم علیه السلام په دین باندې مو اطاعت کو، د ابراهیم علیه السلام دین خپلو، مو به همیشه دی تو تابعداري کو. ووصوا وصیت وکو بها په دې دین باندې ابراهیم علیه السلام. ګوره ابراهیم علیه السلام دا وصیت وکو بچایو ته چې تاسو هغه دین قبول کې چې مو قبول کړه دا، ایمو والدینو قبول کړه دا، ایمو مشرانو اکابرو قبول کړه دا، اخ کې دنیا او آخرت کې خیر ده. ووصوا وصیت وکو بها په دې دین باندې ابراهیم علیه السلام بنیه خپل بچایو ته، ويعقوب علیه السلام هم وصیت کړو. یا بنیا ویلو سی بچایو ان الله بشک الله تعالی اصطفى غوره کړه دا لکم د توسې د پاره الدین دین فلا تموتن توسې مړه نشه الا مگر په داسې حال کې مړه شه وانتم چې توسې وې مسلمون مسلمانان، توسې مسلمانې حالت کې مړه شه. د یهودیت
او نصرانیت باندې مړه نشئ. ملت ابراهیم نه ونه وړئ. چو لکه الله بل ځای کې فرمایي ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. الله یې چې دین اسلام نه علاوه قیامت پورې زموږ ته چوک په بل دین باندې روغلو دین به مو ته قبول نه وي. مو ته به صرف د ابراهیم علیه السلام ملت ابراهیم څه ہوتی دین اسلام ہوتی اب مو ته قبول وي. ام کنتم آیا وې توسی شهداء حاضر اذ حضر کله چې نږدې شو یعقوب علیه السلام ته الموت مرګ. دځکه کې اوس دا خبره کوي ښا یهود و نصاراو ویلو چې ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام خپل اولاد ته دا وصیت کړو چې توسی یهودیت باندې قائم شې. نعوذ بالله توسی یهودیت اختیار کې. الله تیز کله توسی دا خبره کوي چې ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام خپل بچیو ته ویلو چې توسی یهودیت اختیار کې. آیا توسی په دې وخت کې موجود وې چې ابراهیم علیه السلام وصیت کولو؟ دا توسی درویغ دی، دا توسی بهتان ده، هرگز توسی حاضر نه وې. توسی کومه دعوا ده چې ابراهیم علیه السلام یعقوب علیه السلام خپل بچیو ته ویلو چې توسی یهودیت اختیار کې. دا خبره توسی باطله ده. هغه وصیت نه دی یهودیت کړه ده نه دی عیسایت کړه ده. که وصیت کړه ده د دین د اسلامي کړه ده چې توسی دین او اسلام باندې پوت شي. ځکه څو ټول نبیون دا په دین اسلام باندې وو. اگر ته په شریعت کې طریقه دا یو مختلفه وا، یو نبی وا طریقه وا، بل نبی بل طریقه وا، خدعوت د دین اسلام وو. ام کنتم آیا وې توسی شهداء حاضر اذ حضر کله چې نږدې شو یعقوب علیه السلام ته الموت مرګ اذ قال چې کله ویلو لبنیه خپل بچیو دی پاره ما تعبدون توسی چو بندگی کوي من بعدی ورست دی مونا. قالو دوی بچی ویلو نعبدو مو عبادت کو الهک اله دی تو و اله آبائک اله دی پلور دی تو ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام الها واحدا یو اله. سوره خسته خبره او توکا پلور پختنه وکه بچایو نه توسی بچو عبادت کوي مونږ بعد د بچیو تی سمو بدی الله عبادت کو دی هغه الله عبادت پکو سای تو الله دا اتو د پلور الله دا د ابراهیم علیه السلام الله دا د اسماعیل علیه السلام الله دا د اسحاق علیه السلام الله دا یو الله دا ډیر الله ندی. ونحن اومو له الله تا مسلمون تابعداري کوونکیو. خو الله رب العزت ته تابعداري کوو. هر وخت دی الله په حکمونو به زندگی تیرو، دی الله پیغمبر په طریقو به زندگی تیرو. تلکا دا امتون یوا ډله ده قد خلت ستیره شوه لها دوی د پاره ما بدلا د هغو اعمالو کسبت چې دوی کړي دي. کوم اعمال په دنیا کې کړي وي هغه بدلا به ورته آخرت کې ملويږي. ولکم ما وای دوی د پاره بدلا د هغو اعمالونو ده کسبتم چې دوی کوم کړي دي. ولا تسألون دوی نه به تپوس نشي کېدلی عما کانو هغو عملونو باندې چې دوی یعملون عملونه یې کولو. وقالو یهود و نصاراو به بله خبره کوله داسې دعوت پیچلولو. وقالو دوی ویلو کونو توسی شی هودن یهودیون او نصارا یا نصارا تهدتو هدایت په بیا منده. دا خبرې به کولی یهودیت د دعوت پیچلولو، عیسایت دعوت پیچلولو. نه الله و فرمیلو چې هدایت کا غوړې دا په عیسایت کې نشته، هدایت کا غوړې دا په نصرانیت کې نشته، هدایت کا غوړې دا په ملت ابراهیم کې دا. صفو دین دا، صفو اسلام دا، آوه کې اسلام مطابق زندگی تیرا کې توسی په هدایت باندې شي. وقالو دو ویلو کونو شهودن یهودیون او نصارا یا نصارات تهتدو هدایت په میا باندې. قل اے پیغمبر ورته ویا بل ملتا بلکې چو تابعداري وکا ابراهیم حنیفا د ابراهیم علیه السلام د دین
حنیفا معنا څاکلک او توحید والا دا. حنیفا څاکلک دین دا او توحید والا دین دا. وما کانا تو سنشه من المشرکین دی مشرکینونا. ملت ابراهیم ونسه دین حنیف ونسه کامیاب بشه. قولو دوی ویلو آمنا مو ایمان روړه دا بالله په الله باندې وما په هغو شیونو باندې انزل الینا څه نازل کړي شوي دي په مونږ باندې وما په هغو شیونو باندې انزل څه نازل کړي شوي دي الی ابراهیم علیه السلام باندې و اسماعیل علیه السلام باندې و اسحاق په اسحاق علیه السلام باندې و یعقوب په یعقوب علیه السلام باندې والاسباط و دوی په اولاد باندې وما اوتیا او هغه څه باندې څه ورکړي شوي موسی علیه السلام ته و عیسی علیه السلام ته وما په هغه څه باندې اوتیا چې ورکړي شوي النبیون لورو نبیونو ته من ربهم د رب له طرفنا الله طرفنا کوم نبی ته کوم څه ورکړي شوي دي مو په هغه باندې ایمان ده مو به قبلو مو به هغه مطابق زندگی تیرو لا نفرقو مو جدای نه رولو بین احد دیو کس په منځ کې منهم د پیغمبرانو نه. ګوره څوره نبیان راغلي دي مو هر یو نبی منو آدم علیه السلام نه ونسه تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې هر یو نبی نو سر بچشم منو هر یو نبی درجه منو هر یو نبی خپل مقام منو. ونحنو ومونگا لهو الله تا مسلمون همیشه تابعداري کوونکیو. اوس دا خبره کوي الله فرمایي چې کله تاسو ایمان راوړې نه داسې ایمان راوړې لکه صحابه کرامو راوړو قرآن باندې داسې ایمان راوړې دین اسلام داسې قبول کې داسې ژوند لکه د صحابه کرامو ژوند لکه د صحابه کرامو ایمان. فین آمنو کله ایمان راوړې بمثلی پشان دی ما هغه ایمان آمنتم تاسو ایمان راوړې خدي صحابه غونتی به په دی قرآن باندې. فین آمنو کله چې ایمان راوړې بمثلی پشان دی ما هغه ایمان آمنتم تاسو ایمان راوړې خدي صحابه په شانتی به په دی قرآن باندې فقد یقینا اهتدو دا سیده لار ده تاسو په سیده لار باندې شئ که تاسو د صحابه کرامو غونډه ایمان راوړئ. و ان تولوا کچې تاسو مخ وړولو فانما هم بس یقینا دوی فی شقاق بدبخت دي ایمان رونه وړو دین اسلامي قبول نه کو دا بدبخت دي. فسيكفيكهم الله بس خوب بچ وستی توسی الله پاک وهو السميع العليم الله غزوتا ساوردون کدا العلیم پویدا. صبغت الله رنگ دی الله پاک قبول کی. دا مطلب دا عیسایانو کې یو زیړ رنگ اوبه مقرر شوی وي هر عیسائی بچی ته دا اوبه ورکولې او هغه خلکو ته به ورکولې صحیح جوړېدل کوم سړی به صحیح جوړېدل هغه ته به رنگ ولا اوبه ورکې ایدی رسم نما وا دی هغه په نسبت باندې پتسمه ایدو په نسبت باندې ډیره ضروری وا دین دا اوبه به چوته نه ورکړي نه اخته به ساره پوک نه یلو نه اخته به یلو صدا نه پوک ته نعوذ بالله نه الله پوک دیو تردید وکو چې تو صدا خبره کوي چې مو یو رنگ جوړ دا رنگ چوته ویر کو اپ هدایت بندي شي اپ سیده لارې بندي شي الله رد وکو چې اصل رنگ دا خدي الله رنگ دا الله رنگ نه بهتر رنگ بل نشته دی الله رنگ نه مراد څه دا دین اسلام دا چې الله پاک هر نبی ته په خپل دور کې دین اسلام ورکړو چې د دین اسلام توسی هر خپل امت ته دعوت ورکې دین اسلام نه څه مراد ده یعنی دعوت توحید دی الله وحدانیت دی الله لوی دی الله کبرایی د خپل امت ته وخه نه الله رد کوي صبغت الله قبول کې رنگ دی الله ومن احسن من الله ومن احسن
چو ولا ډیر خستا ده دی الله نه صبغتن رنگ یعنی الله پوک نه بل دی چو رنگ ډیر خستا ده ومن احسنو چوک خستا دی من الله دی الله نه صبغتن پران کې ونحنو او مونږه له دی الله دی پر عابدون عبادت کوونکیو قل اے پیغمبرا تور تویا اتحاجوننا آیت تو سے جګړه کې مونږ سره فی الله په الله بارک کې وهو ربنا ای مو رب دا وربکم تو سے رب دا کوم رب بارک کې تو سے مو سره جګړه کوي لکه څنګه مو رب دا اسی تو سے رب دا ولنا اعمالنا او مو اعمال کو دی الله ولکم او تو سے اعمالکم دی هغه اعمال کوي یعنی تو سی دی الله دی پارا عمل کوي مو دی الله دی پارا عمل کو ونحن او مونږ له دی الله دی پارا مخلصون مخلص یو اخلاص کوونکیو تو سی مو سره جګړه ما کوي تو سی خبره غلطه کوي تو سی دی عیسایت دعوت چلوي دی نصرانیت دعوت چلوي الله پاک ته دین اسلام قبول لا ام تقولون کله سویل دوی ان بشک ابراهیم ام تقولون تو سویلو ان ابراهیم بشک ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام والاسباط او دی اولاد کانو دی هودن یهودیون او نصارا یا نصرانیون بلا تهمت ولګیدو صدا ټول نبیون سره ذکر شو نعوذ بالله دا څه دي دا يهوديون دي یا نصارا دي قل وصلا سے فرمای قل اے پیغمبر تو تویا انتم آیاتوسی اعلم ډیر خپیږي ام الله یا الله تپاته ہے کتو سے تپاته ہے الله دا نبیون پیژندلی دي تو سے ډیر خبره وکي الله تو سے خبر نه وي ومن اظلم چوک ډیر ظالم ممن ده هغه چونه کتم شهادتن سپټوي گواهی عنده من الله دی الله پسان کې دی الله په نسبت دی دین از جوړ ظالم بل چوکتا ساغا گواهی پټوي رختیا پټوي وم الله ند الله تعالی بغافلن غافلا عما تعملون ده هغه عملونه ناس دوی کوي الله تعالی تو سه عملونه ګوري الله تعالی تو سه هر څه ګوري الله تعالی غافل نه ده تلک امه دایا وډل ده قد خلت ستیر شوی ده تلک امه دایا وډل ده قد خلت ستیر شوا لها ایدوی د پارا ما بدله ده هغه عملونه کسبت دوی کړی ولکم او توسه دی پارا ما بدله د هغه عملونه کسبتم چې توسه کړی دي هغه کوم اعمال کړی دي هغه دی پارا خپل بدله ده توسه کوم اعمال کړی توسه بعد خپل بدله ده ولا تسالون تاسو په نشي کېدل عما كانوا چې دوی وو د هغه عملونه تاسو په نکیږي عملون چې دوی په دنیا کې هغه اعمال کولو چې کوم عملونه په دنیا کې کړی دي کنيک اعمال کړی دي نیکه بدلا به ته ملو شي که بد اعمال کړی دي بعد بدلا به ته ملو شي ومن يرغب هغه چوک يرغب چې مخ اړوي عن ملت ابراهيم مل دین دی ابراهيم عليه السلام نا الا مگر من هغه خالق سفه نفسه چې کم کل کړی دي خپل نفسونه ولقد يقينا اصطفيناه مو غوړه کړی دي دا دین ابراهیم فی الدنیا په دنیا کې وانه یقینا دا دین فی الاخرت په آخرت کې لمن الصالحین خامخاب کامیاب خلق نوی یعنی چو دا دین قبول کو اب کامیاب خلق نوی اذ قال کل سویلو له دویتا ربه رب دوی اسلم همیشه تبدری وکه قال دوی ویلو اسلمتم همیشه تبدری کو دي تو لرب العالمين اذ دي پارات رب دي ټول مخلوقات ووصوا وصيت وکو بها پدی دن بندي ابراهيم عليه السلام بنيه بچيوتا ويعقوب عليه السلام يا بني ويلو اي بچيو ان الله بشك الله تعالى اصطفى ورکړه لكم اتوسد پر الدين دين اسلام
فلا تموتن توسی مړه نشه الا مگر وانتم پداسې هول کې مړه شه مسلمون چې توسی مسلمانون وې ام کنتم آیوه توسی شهداء حاضر اذ حضرات کلت نزدې شو یعقوب علیه السلام ته الموت مرګ اذ قال کلت ویلو لبنیه خپلو بچیو ته ما تعبدون چو بندگی کوي من بعدی مونورستا قالو دوی ورته ویلو نعبدو معبدت کو الهک اله دی تو و اله آبائک اله دی پلور دی تو ابراهیم علیه السلام چې ابراهیم علیه السلام دا و اسماعیل علیه السلام دا و اسحاق چې اسحاق علیه السلام دا اله واحده دی وخده ونحن ومنغ له الله تا مسلمون تابعداري کوونکیو تلک امتون دا یو ډله ده قد خلت ستیر شوا لها دوی د پاره ما بدلا د هغو عملونو دا کسبت چې دوی کړي دي ولکم او توسی دی پاره ما بدلا د هغو عملونو دا کسبتم چې توسی کړي دي ولا تسالون تپوس پنشي کېدله عما كانوا سوي دوی عملون بارکی بدون پختنه نشي کېدله وقالو دوی یلکونو توسی شه هودن یهودیون او نصارا یا نصارا تهتتو هدایت په بیا منده الله فرمای قل ویا ای پیغمبره بل ملتا سمتابداری کو ابراهیم علیه السلام دی دین حنیفا صفو دین دا عادسی دین دا دین حنیف تا الله رب العزت تخواق دین دا وما كان توسما کیږي من المشرکین دی مشرکیننا قولوا دوی ویلو آمنا من ایمان روړه دا بالله په الله باندې وما په هغه شینو باندې انزلت نازل کړي شوی دی الینا من باندې وما په هغه شینو باندې انزلت نازل کړي شوی دی الی ابراهیم علیه السلام تا و اسماعیل علیه السلام تا و اسحاق علیه السلام ويعقوب عليه الصلاة والسلام والأسباط اولاد دي دوی وما اوتیا او هغه څه باندې ایمان راوړل دا چې ورکړی شوی موسی عليه السلام ته او عیسی عليه السلام ته وما په هغه څه باندې اوتیا څه ورکړی شوی النبیون لورو نبیونو ته من ربهم دی رب له طرفنا لا نفرق جدین رولو بین احد دی دوی و پمانس کې منهم دی پیغمبرانو نا ونحن منغ له دی الله دی پارا مسلمون تابعداري کوونکیو فإن آمنوا ایمان راوړې بمثل پشان دی ما هغه ایمان آمنتم چې تاسو کله ایمان راوړې د صحابه په شان ته راوړې به په دی قران باندې فقد اهتدوا یقینا دا سیدل یار دا وان تولوا کچو مخوړولو فانما هم بذوی فی شقاق دا بدبخت دي فسيكفيكهم الله بس خامخاب بچ وستی توسی دینا الله پوک خامخاب بچ وستی الله پوک دی دوینا وهو السميع العليم الله غزات السميع ردن کدا العليم پویدا صبغت الله قبول کې رنگ دی الله ومن احسنو چوک تډیر خستا من الله دی الله نا صبغتن پران کې ونحن له او مونږ دی الله دی پارا عابدون عبادت کوونکیو قل اے پیغمبر ورته ویا اتحاجوننا آیاتو سے مونږ سره جګړه کوي فی الله په الله بارک کې وهو ربنا حال دا ساد مرب دا وربکم او دی تو سره رب دا ولنا او مو دی پارا اعمالنا اعمال دی مونږ الله دی پارا دی ایمو اعمال دی الله دی پاره دی ولکم اعمالکم او توسی اعمال هم دی الله دی پاره دی ونحن له او مونږ یو الله دی پاره مخلصون مخلصا ام تقولون دوی ویلو ان بشک ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام و اسحاق علیه السلام و یعقوب علیه السلام والاسباط و بچی دی دوی کانو دی هودن یهودیان او نصارا قلت و توی پیغمبرا انتم آیتوسی اعلم دیر خپویگه ام اللہ یا اللہ ومن اظلم چوک تا دیر زیاد ظالم ممن دی هغه چونا کتمت پټوی شهادتن گوهی عنده من الله دی الله تعالی پسند کې وما الله ند الله تعالی بغافل غفلت ولا غافل ندا عما دی هغونا تعملون چکم عملون توسی کوي
تلک امه دا یوه ډله ده قد خلت یقینا تیره شوه لها دوی دپاره ما بدله د هغو عملونو کسبت چې دوی کوي ولکم چې دوی کړي وي ولکم ما بدله د هغو عملونو کسبتم چې تاسې کړي دي ولا تسألون تپوس په نشي کېدله عما کانو د هغه بارک کې چې دوی یعملون چې کوم عملونه دوی کوي